برطانیا ته لار راغلي کس سره که زه وم یا بل څوک و همدا اندېښنه وه چې ښه اوس له وطنه رالو کډوال سو ټیک د هوټل کې به د خوشحالۍ ژوند لرو اما آخر به څه کیږي کار به څنګه کیږي ورځې ډوډۍ خرچه به څنګه کیږي او کور به څنګه کیږي او دا درې داسې اړتیاوې دي چې هغه ژوند کې تر ټولو مهمې دي اول اندېښنه سړي سره د ورځې د خوراک خرچې او ډوډۍ وي دویم بیا کار او دریم یا تر ټولو مهم کور وي ځکه وایي چې د ډوډۍ سوالګر اوسه خو د کور سوالګر مه اوسه خو زموږ یو مشر و هغه به هره اونۍ راسره جرګه کوله په مختلفو موضوعاتو به راسره غږېده د برطانیا د ژوند د ده اولنۍ خبره موږ ته همدا وه وایي تاسو برطانیا ته راغلي یاست وایي دا ډېر شتمن په انساني ارزښتونو او بشري حقونو ولاړ هیواد دی وایي په دې وطن ته چې څوک راسي نه دی د ډوډۍ غم کوي نه دی د کار غم کوي او نه دی د کور غم کوي وایي هر څوک چې ډوډۍ کار او کور نه لري دولت یې مسؤلیت لري او ورته پیدا کوي او باور وکړئ همداسې اوس و ځینې خلکو ته یې کورونه ورکړه دولتي نورو ته یې کورونه په کرایه ونیوو یعنې هر هغه څوک چې لاړ د کورنۍ غړو ته په پام ورته ټاکلې پیسې منظورې وې چې میاشت په میاشت ورکړل سي او ورسره یا کور ورکړل سو یا د کور کرایه خو کوم کسان چې کار یې لاره هغو ته بیا دغسې حساب وکړه چې مثلا دی د میاشتې څومره عاید لري که عاید یې ډېر و ورسره کومک نه کوي یوازې یو څو میاشتو د کور کرایه ورکړه او که کم و بیا همغو ته په پام سره یو څه مرسته ورسره کوي زما په څیر ځینې ملګري وو چې دولت ورسره هېڅ کومک ونه کړه ځکه ویل تاسو معاش لرئ ښه معاش لرئ او د کور کرایه یا خرچه هر څه پوره کولی شئ یعنې زه هم د هغو خلکو له ډلې یم چې دولت راسره مرسته نه کوي او زه خوشحال یم چې د چا مرستې ته اړتیا نه لرم او په دې هیله چې ډېر افغانان همداسې سي چې د دولت مرستې ته اړتیا ونه لري خو اوس هم چې موږ ځینې ملګرو سره خبرې کوو د وخت تېرېدو سره هر څوک ځان ته کار هم پیدا کوي ژوند هم ښه کېږي او د دولت د اوږو بار هم ورسره کمیږي